پاکېدل دا چې ته ما سره لږ شاګردي وکړې واده ورېده زه به تا ته دا شی در وښیم. زمونږ وطني میانو کې چې دی ډېر زیات خوند دی. په ډېرو ځایو کې د سړبي میان مشهوره چې در ډېرو ځایو. د سی جی ټي ان پښتو ټولنې هندارې د پروګرام درنو لیدونکو سلامونه جوړ په خیر. راغلي یو د کابل سروبي ولسوالۍ ته. د سروبي ولسوالۍ د نوم له اورېدو سره خلک پوهیږي چې زه دلته د کوم راپور د جوړولو لپاره راغلی یم. نو موږ نن راغلي یو دلته غواړو د سروبي پر مایانو باندې تاسو ته ځانګړی راپور چمتو کړو. سروبي یوه له هغه ولسوالیو څخه ده چې د نغلو بند هم همدلته ده او له همدې بند څخه مایان راوړل کیږي او بیا په دغه رستورانتونو کې پخیږي. دې رستورانتونو ته ان له کندهار څخه، له هرات څخه، له غزني، پکتیا او ډېری نورو ولایتونو څخه خلک دلته راځي. تاسې هم تر پای شیبو پورې ملتیا وکړئ. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ماهیانو د پاکولو او حلالولو پروسه ولیده. اوس دلته له اجوړکي ماما سره ناست یو د چې نږدې زیاته موده کیږي چې دغه کاروبار کوي او دغه د ماهیانو پلورنځی دلته لري. زه د سره خبرې کوم. مهرباني تاسې که لومړیو کې د خپل کاروبار په هکله معلومات راکړئ. څومره وخت کیږي چې دغه کاروبار کوئ؟ السلام علیکم وروره، ښې راته جوړې. یاره دا کاروبار خو ورور جانه موږ کېږي دا 15 کاله کېږي وروره چې دا کاروبار موږ شروع کړی ده. او بس شکر دا دې خبره بس ډېره ښه هغه تې نه وي نو واده ورته بد هغه هم ترې نه ده لیدلی. نو ماهیانو د پخولو طریقه که راته ووایه، مثلا دا پروسه یې ټوله راته ووایه. لومړی له کوم ځای څخه راوړل کېږي، بیا چېرته حلاله کېږي، بیا پاکېږي څنګه؟ دا پروسه کې راته وغږېږي. دا پروسه خو داسې ده وروره واده چې یو څه ناڅه دی موږ دغه ژوندي مین چې تاسې وکتل دا د موږ د دې نغلو د ډیمه راتله ښه. خو دا خو اول موږ پاکېدو ته ورکوو چې پاکې کړي که نه. بعد له پاکېدو نه بیا دلته راوړو مساله ورکوو. بعد له مسالې نه بیا زه غوړی ته ور اچوم که نه. نو پاکېدل دا چې ته ما سره لږ شاګردي وکړې واده ورېده زه به تا ته دا شی در وښیم. هر څوک خو یې نه شي کوی دا کار. نه نو داسې یو دم خو نه کېږي که نه. ته به ما سره شاګرد سې، زه به بس دلته ما ته ګورې او زه به یې تا ته در ښیم واده چې په دغه طریقه یې پخوه، په دغه رقم یې پاکوه، په دغه رقم یې وروره دې خبره ګاک خوشحاله وا دې خبره واده ورېده. یاره مشتریان خو د موږ شکر ده بس د دغې نه ایسته ذاتي دا د ژمي موسم ده که نه. بس د موږ دکانداریان نور انشاءالله بس په سر کېږي. او دا د اوړي خوا کې څوک دومره نه راځي ښه، خو د ژمي په موسم کې ښې دکانداریان یي ماشاءالله. دا خلک له کوم ځای څخه راځي؟ بس دا خلک داسې ونیسه چې د ننګرهار نه موږ ته دلته راځي، د لغمان نه هم راځي، د کابل خو څه کې کابل خو ټول خلک هم دلته را روان دي که نه. نو داسې ونیسه چې عین د پختیا نه دلته موږ ته را روان دي، د خوست نه را روان دي، د دې علاقې خلک، د قندهار خلک را روان دي وروره. زیاتره دا خلک را روان دي ښه. ماشاءالله شکر الحمدلله واده چې څوک دینداره یې ماضي واده ورېدي هغه د لاسه یو شی مزه کوي. نو لا محاله دا خلک چې دلته ما ته دومره را روان دي واده ورېده خو انشاءالله شکر د الحمدلله موږ مسلمانان یاستو دې خبره 15 وخته مونځ په جمع دلته کوو. او د ماضي سړي لاس واده ورېده بې دغه پاکي واده ورېده په خاطر د دې باندې چې بس ورور جانه په دې کې مثال د خبرې شی به یې خوږ راځي وروره. یاره خبره داسې یو چلو حق ویلي واده ورېده. ما یو شاګرد راوستی و، استاذ و، د قندوز نه مې راوستی و او هغه عمر په پېښور کې تېر کړی و. ما د پېښور نه دا استاذ راوسته. هغه را سره یو کال تېر کړ. دغه یو کال کې واده ورېده موږ ټول بس په دغه رقم وروره استادان ترې ووتلو. اوس وګورو همدا تا د لاس پخ شوي میان به وخورو، څنګه به یې پاخه؟ انشاءالله ماشاءالله واده ورېده. ما د لاس میان دی چې وخوړه نو چې دغه هر څوک ما ته راغلي ما سره میان خوړلي بیا بلې خوا نه دي تللي رانه. په زور د خدای واده ورېده بېغمه میان تاسې وخورئ. فرق څه پکې و بیا به هم زه یم.
د ژمي موسم دی رانږدې دی نو ملګرو سره دلته په چکر باندې راغلي. اکثریت په دې کې داسې وي چې پرمي مایان نه وي، دلته وطني مایان موجود دي. نو زمونږ د وطني مایانو کې چې دی ډېر زیات خوند دی. د مایانو خوراک په هکله که راته ووایې سخته که اسانه؟ معمولا د مایانو خوراک لږ سخت وي، خو که چیرې څوک ورسره بلد شي هغه دپاره بیا کوم مشکل نه وي. سخت په څه باندې ده؟ دا خپل هغه لري، دا خاښونه لري، نو د دې خاښونو جدا کول یو څه ستونزمن دي، او چې ورسره بلد شي بارو بار یې وخوري بیا کوم سختوالی نه لري. دا خو داسې ده چې ماشاءالله دا لږ مشهور هم ده او بل ښه شی هم ورکوو، ښه تازه مۍ هم ورکوو، غلط شی نه ورکوو. نه چا سره د یوې ورځې کار کوو ښه مۍ ورکوو. نو په دې خاطر باندې لږ صفایي هم خلک خوښوي او ښه شی نن سبا چې چېرته ورکړي هملته ورځي. خلک څومره زیات راځي؟ څومره خلک راځي مثلا په کومو ورځو زیات خلک راځي؟ خلک دا د چهارشنبې او پنجشنبې او جمعې ډېر زیات خلک راځي او دا نور عادي ورځې هم ښې ګزاره کوي. خپله داسې وخت راغلی ده چې رش زیات شوی خپله د ډوډۍ یېری خپله خو درته سوی یم دغه د دوه درې ورځو کې سهار چای نه څښو اله ماسخوتن وزګارېږو دا 9 بجې وزګارېږو ورته ډوډۍ خوړلو ته بیروبار ډېر زیات نه وکړي. مایان دا دلته چې تاسې له سینده راوړئ دا څوک درته نیسي؟ تاسې خپله کسان لرئ؟ دا خو ښکاریان دي، ښکاریان یې راوړي بیا دلته مونږ په مشتریانو باندې خرڅوو او بل ډېر کم پیداګي شته ده، ډېر زیات هم دي، خو داسې ده چې برابر شي. ښکاریان ډېر زیات هم راوړي، کله کم شي کله زیات شي. موږ د کندهار څخه راغلي یو دلته د سړوبي ته د مایان دپاره. په ډېرو ځایو کې د سړوبي مایان مشهوره دي، د ډېرو ځایو کنې مایان خو ډېر ځایونه شته، ښه مایان شته، خو دا ځای ډېر مشهوره دی. قدرمنو لیدونکو، تاسو د ماهیانو د پخولو ټوله پروسه ولیده ومو کتله چې ماهیان په څه ډول سره دلته د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پخیږي او له کوم ځای څخه راوړل کیږي. په رښتیا سره هم له نورو سیمو سره د دغه ماهیانو د غوښې خوند بیل ده او خوندور دي، ځکه دا خپله د همدې د نغلو د بند مایان دي، خوند یې د نورو مایانو په پرتله باندې ډېر زیات دی.